یو ساعت 2 ساعته کار ته وکړي په موټر والا خوشحاله یم د ځای اوسېدونکي د هلمند سنگین ولسوالۍ چې په تیر کې د سختو جګړو او ناامنۍ شاهده وه، خو دا چې اوس په هیواد کې په ځانګړي ډول یا د ولسوالۍ کې سرتاسري امن دی، عام ولسونه او ځایي مسؤلین یې په همغږۍ د بیا رغونې لپاره خپل لستوڼي رابډ وهلي دي. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي د ورځو کې د سنگین ولسوالۍ ځایي مسؤلینو او عامو خلکو د ولایت مقام په همکارۍ د خپل سته امکاناتو او وسایلو پر مټ د دې ولسوالۍ د جوشالي او میانرودي سیمو ترمنځ د غځېدلو لارو د جوړونې او هوارکاري چارې راپیل کړي دي. نوموړی وایي په تیر کې خلک پر دغو لارو د تګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وو، چې په باور یې په رغېدو سره به تګ راتګ اسانه او هر ډول انتقالاتو ته به پر وخت زمینه برابره سي. د هلمند ولایت مقام او د سنگین ولسوالۍ د مسؤلینو او ولسونو په ګډه همکاري د یادې ولسوالۍ د جوشالي او میانرودي سیمې د سړکانو د ترمیم او هوارکاري کارونه پیل شوه، چې د دې پروژې په تطبیق سره به د یادو سیمو ولسونه د خرابو لارو له ستونزو څخه خلاص شي، سوداګریزو او روغتیایي مراکزو ته به لاسرسی اسانه شي، اقتصادي پیاوړتیا او پراختیا کې هم مهم رول لري. له دې وړاندې د ټولنیزو چارو په ترسره کولو کې د یادو سیمو خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. بلخوا د هلمند اوسیدونکي خالقداد او سمیع الله په دې ولایت کې د عام المنفعه پروژو د تطبیق برخه کې د سنگین ولسوالۍ د خلکو او مسؤلینو د همغږۍ او ګډ کار څخه قدرداني کوي او د هلمند په نورو ولسوالیو کې د عامو خلکو او مسؤلینو ترمنځ د بشپړه همغږۍ او ورته رغنیزو اقداماتو غوښتونکي دي. ان شاء الله خدای ته امید سته چې ټول کارونه په خیر شي وایي نو بس دا ډېر ښه کار دی چې هر ولس وایي د خپل ځای دغه سړک کې خراب وایي راپورته شي وروره یو ساعت 2 ساعته کار ته وکړي په موټر والا خوشحاله یم د ځای اوسېدونکي ښه په اسانه تګ راتګ کولی شي. ډېر مهمه ده د ولس سره خلک سره یو ځای شي او خپل لارې جوړې کړي. دا ډېر ښه کار دی ځکه چې مریض هم ښه په سهولت رسېږي او بل موټران دا شیان هم نه خرابېږي. دا ډېر ښه کار شوی دی باید چې ولس حکومت سره راټول شي په ښارو کې داسې ولسوالۍ کې سړکان پاخه کړي. موټر مثال په 3-4 ساعته کې رسېږي، مرجع ته ځې د هغسې د ندالي د هغسې د موږ د حکومت څخه دا خواهش دی چې د ولسوالۍ د ګره مثال سړکان یې پاخه کړي. دا ډېر ښه خوند کوي ورور چې مثال مریض هم ښه په سهولت رسېږي، موټر هم ښه نه خرابېږي، په 2 ساعته کې رسېږي باید په 1 ساعت کې رسېږي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارات په بیا ځلې واکمنېدو سره هلمند کې د دولتي ادارو له لوري په ښار او بېلابېلو ولسوالیو کې د ولسونو په غوښتنه او همکارۍ هیوادوالو ته په رغنیزه برخه کې ګڼې او د پام وړ پروژې پلي سوي دي.